افغان ځواکونو په بغلان ولایت کې 25 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. تېره ورځ افغان ځواکونو د طالبانو پر پټنځای برید ترسره کړی چې په پایله کې شپږ 50 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت ویان فواد امان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد برید د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ترسره شوی چې په نتیجه کې 25 طالبان وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره ترسره شوی برید کې د طالبانو په ټنځای په بشپړ ډول له منځه تللی او د یادې ډلې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. باید یادونه وشي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدلی او یو وار بیا دواړه لوري یو د بل په وړاندې د جګړو ډګر ته وتلي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو یو مهم قومندان په ګډون 12 ترهګر طالبان وژلي دي. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په دوام سره د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار، بولا، سپین کوته او بشران اړوندو سیمو کې ترهګر طالبان په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو یو بانفوذه او مهم قومندان میراجان په ګډون 12 ترهګر ووژل شول او 3 تنه نور ټپیان شول. یاد ښار پراخې سیمې د ترهګرو له شتون څخه پاکې شوې. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.